دا د 2020 کال د ډسمبر 20 ورځ وه چې یوه 10 متره اوږده کښتۍ له بهاموس ټاپو څخه د فلوریډا په طرف روانه شوه او په دې کښتۍ کې 16 مسافرو سفر درلود. دا چې دې کښتۍ مخکې هم له بهاموس ټاپو څخه فلوریډا ته څو ځله سفر کړی و، له همدې امله ورته نننی سفر خورا عادي و. خو بیا د دې کښتۍ پر مخ تګ سره څه وشول؟ آیا سمندر ډوبه کړه که د زورورو طوفانونو ښکار شوه؟ د دې کښتۍ په اړه ټول خبرونه یوازې دا و چې له بهاموس ټاپو څخه په خوندي ډول رخصت شوې. خو تر دې خبر وروسته یو خبر دا هم و چې دا کښتۍ فلوریډا ته د سفر پر مهال د برمودا پر مثلث تېرېدله. کله چې د امریکا امنیتي ساتونکو ته دا خبر ورسېد نو دوی د پلټلو عملیات پیل کړل چې د سمندر په مختلفو برخو کې پوره 4 ورځې او 4 شپې د پلټنې عملیات وکړل، خو د کښتۍ اړوند یې هیڅ شی ترلاسه نه کړل. آیا تاسو باور کولی شئ چې د ځمکې پر مخ داسې ځای هم شته چې الوتکې او کښتۍ بې له کومې نښې ورکې شي؟ دا ځای د برمودا ټراینګل په نوم یادیږي، یو مرموز او خطرناک مثلث چې د نړۍ تر ټولو لویو رازونو څخه